السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله پر دې امت باندې دومره رحم فضل کړی دی که بنده او ګناه ته مخ واړوي خو الله جل جلاله مغفرت ته مخ اړوي. که انسان د ګناه څخه بعد الله څخه مغفرت وغواړي الله جل جلاله بخښ ورته کوي. او استغفار الله جل جلاله د دې امت لپاره یې څومره غټ رحمت او فضل و کرم نازل کړی دی. د برارة مبارک څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا د هر لمانځه وروسته 3 واره استغفار وایو هغه دغه استغفار چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ذنوبه الله به د ګناهونو ورمعاف کړي. که څوم د له جنګ څخه تېښته کړي چې د مسلمانو د کافر جنګ وي او مسلمان سنګر پرېږدي دا یو ډېر عظیم جرم دی. خو که څوم هغه جرم یې کړي الله د استغفار په وجه باندې هغه ورمعافوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي صغیره ګناه پر همیشهتوب باندې صغیره نه پاتېږي بلکې کبیره ګرځي. او کبیره ګناه غټه ګناه له استغفار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه پر غټوالي نه پاتې شي بلکې الله جل جلاله بخښ ورته کوي معافي یې. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا د ورځې 80 واره استغفار ووایه لم یکتب من الکاذبین د دروغجنانو په لیست کې به نشي را. او که چا د شپې 80 واره استغفار ووایه لم یکتب من الغافلین په غافلانو په لیست کې به نشي را. او دغه رنګه د عبادتونو مبارک څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا استغفار دپاره د مؤمنانو ښځو او مؤمنانو نارینهو دپاره ووایو کتب له بکل مؤمن و مؤمنة حسنه د هر مؤمن که ښځه وي که نر وي د هغه پر اندازه به الله د ده په عملنامه کې نیکۍ اضافه کړي. نو چې دعا کوئ محترمینو و عربه ټول امت ټول مسلمانانو ته مغفرت وکړه. او دغه رنګه د ابي الدرداء رضی مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا مؤمنینو او مؤمناتو ته نرو ښځو ته مسلمانانو ته استغفار وغوښتی هره ورځ 28 واره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله جل جلاله به دعا مستجابه کړي دعا به قبلیږي او رزق به هغه د اهل ارض څخه ورکړي رزق به د داسې خلکو څخه ورکړي چې دی به فکر نه کړي. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ډېر استغفار وایي د استغفار به د ده جعل الله له من کل هم فرجا د هر غم دپاره بې خلاصوالی وي د هرې تنګسۍ دپاره بې نجات وي ورزقه من حیث لا یحتسب رزق مې له داسې طرفو څخه ورته راسي چې دی به ګمان نه کوي. او دغه رنګه د حذیفه رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي استغفار ویل دا هغه مړ کوونکی ذنوبو ګناهو لره دی لکه اوبه چې اور وژني استغفار ګناهونه وژني یعنې ګناهونه معافوي ګناهونه ختموي. او دغه رنګه د ابي سعید خضري رضی الله مبارک څخه روایت دی شیطان الله جل جلاله ته وویل و زه به همیشه کوشش کوم مادامت ارواحهم فی اجسادهم ستا د بندګانو او روحونه په بدنو کې زه به دوی خطاباسم په دوی به ګناهونه کوم ستا په نافرمانۍ کې به مستعملوم. وایي الله جل جلاله څه ورته وویل وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم الله جل جلاله زما د په خپل عزت په خپل خدای او په خپل جلالیت کې زما قسم وي چې زه به دوی ته عفو کوم که دوی له ما څخه عفو غوښته که دوی له ما څخه مغفرت غوښتی زه به دوی ته هغه عفو کوم زه به دوی ته تر هغه وخته پورې چې دوی له ما مغفرت غواړي زه به دوی ته بخښه کوم زه به دوی ته تر ګناهو ورتېرېږم. او دغه رنګه د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی چې زړو لره زنګ سته لکه اوسپنې چې زنګ کوي خو د زړو د زنګ لرېوالی هغه په استغفار سره راځي. سړی استغفار وایي د انسان د زړه زنګ به لرې کېږي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې استغفار ډېر ووایو چې زړونه مو پاک شي. زړونه چې پاک شي په زړه کې د عبادت ذایقه او خوند پیدا کېږي. د عبادت ذایقه او خوند چې د انسان په زړه کې پیدا سو هغه سړي نجات پیدا کوي. او دغه ډول د علي رضی الله مبارک څخه روایت دی چې خیر دعا علی الاستغفار خیر د دعا او استغفار د استغفار ډېر وایست. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی جابر رضی الله وایي خیر امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر د امت زما ښه د امت زما هغه دی چې ګناه وکړي مغفرت وغواړي
او چې نیکي وکړي په خوشحاله شي او چې مسافر شي قصر لمونځ کوي. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات علی رضوان وای رسول الله صلی الله علیه وسلم لكل داء دواء، هر دوا لره هر مرض لره دوا سته، او دوا د ګناهو چې ده هغه استغفار دی. او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات دي چې وای ما من عبد یسجد، یو مسلمان سجده نه کوي بلکې په سجده کې دا دعا وکړي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي 3 مرات 3 واره، وای دی به سر نه راپورته کړی الله جل جلاله به د لره مغفرت وکړي. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ادلکم علی دائکم، ایا زه تاسو مرضونو در وښیم او دواوې هم در وښیم؟ صحابه کرامو زموږ مور و پلار دې تر تاسو دقسې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ان داءکم الذنوب، مرضونه ستاسو چې دي هغه ګناهونه دي، و دواءکم الاستغفار، او دواوې بیا هغه استغفار دی ورواست. او دغه رنګ د عثمان بن ابي عاص رضی الله عنه بارک خروات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه کې 2 امان دي، یو امان زم خو زه زم درسم، ويبقى امان الاستغفار، باقي پاتې کېږي هغه امان د استغفار. فعليكم بالاستغفار عند كل، رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د هر ګناه تاسو استغفار وایست. او دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات دي چې همیشه به انسان په امان کې د الله د عذاب څخه چې هغه مغفرت غواړي د الله جل جلاله څخه. الله جل جلاله دې موږ ته مغفرت را نصیب کړي، الله دې موږ ته د استغفار ویلو توفیق را نصیب کړي. او دغه رنګ د انس رضی الله عنه بارک خروات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي و یو بنده لاس پورته کړي وایي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ملایکې الله ته وایي یا رب دا اهل د دې نه دی چې ته بخښه ورته وکړې، دا ډېر سرزوری انسان دی. الله جل جلاله ولكني اهل ان اغفر له، زه د دې اهل یم چې ده ته بخښه وکړم. رابه موږ اهل د دغه نه یو چې جنت ته ولاړ شو، موږ اهل د دغه نه یو چې ستا په رحمت لاندې سو. موږ څومره سرغړونه ستا څخه کړې ده، هېڅ مخلوق به د خپل خالق څخه نه یې کړې، هېڅ مخلوق په ستا څخه هغه دومره سرغړونه نه یې کړې. د هر مخلوق خالق هم ته یې، رابه تر اوسه به دومره ګناهونه چا نه یې کړي لکه د اوس زمانه کې چې موږ په مبتلا یو. نو خو اهل نه یې الله ته بیا اهل د مغفرت یې، بخښه راته وکړه. موږ که نه یې اهل، ته خو اهل د مغفرت یې. او دغه رنګ د ابي الدرداء رضی الله عنه بارک خروات رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من عبد ختم صحيفته عند مغيب الشمس من الاستغفار. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ماښام چې لمر لویږي چې یو څوک استغفار ووایي نو خو د ده عملنامه اسمانو ته خیږي په استغفار سره. نو چې کوم هغه اخرنۍ تورې په عملنامه کې د استغفار ولیکل چې الله جل جلاله به د ورځې ټول ګناهونه ورمعاف کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په اوقاتو هر وخت کې هغه استغفار ووایو. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات کې وایي کوم وخت چې لمر راخیږي یو څوک 80 واره استغفار وایي غفر الله له 700 ذنب، الله جل جلاله به هغه 200 ګناهونه ورمعاف کړي. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه ابي هريره رضی الله عنه بارک روایت کړی دی وایي که چا د هر مانځه وروسته 80 واره استغفار وایه الله جل جلاله به ټول ګناهونه ورمعاف. د دنیا څخه نه وځي، او که وتی له دنیا څخه یعنې که مړ کېدی هغه حورې به وویني پر حالت زکندن، او مساکنه من القصور، هغه د جنت بنګلې و شام به هغه وویني. دا حدیث مبارکان کنز العمال جلد اول صفحه 415 الباب الخامس في الاستغفار کې مفصل بحث ورکړی دی. او دغه رنګ د عبدالله بن عمر رضی الله عنه بارک روایت وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره په مجلس کې وو، سل واره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا استغفار وایي رب اغفر لي وتب علی انك انت تواب الرحیم. او دغه رنګ حذیفه رضی الله عنه بارک وایي شکوت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت وکړي چې زه په ژبه کې ډېر تیز یم. نو د اهل بیت خپل اولاد او د خپلې ښځې سره کله کله خشم راځي. نو یا رسول الله دی نه چې د دوی په وجه باندې دوزخ ته ولاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل این انت من الاستغفار، در استغفار وایي دی و ما به هره ورځ بیا سل واره استغفار وایي. که چاته خشم ډېر ورځي او څوک په ژبه کې ډېر تیز هغه د استغفار ډېر وایي، الله جل جلاله بې د ټول مشکلاتو څخه خلاص. او دغه رنګه انس بن مالک راته وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې ملګري وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار وایي، موږ استغفار شروع بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم 80 واره پرک، موږ 80 واره پرک.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك كل يوم إنسان كنر وكشدي فورس أويا وار مغفرت استغفار نوي كي هو يغفر الله له 700 ذنب على وساو غنهن ورمات كي وساو غنهن بالله جل جلاله ورمات او د غرنګ د علي بن ربيعه خرواتي شروع زوي وخت علي کرم الله تنو سره د علي کرم الله وجهه سره ملګریوم حضرت علي صاحب یو وخت یو ځای ترالو یو وی خندل سره اسمان ته پورته کوي استغفار و اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر ذنوب احدا غيرك. اللهم يا باري خدايا اغفر لي ما تبخش وكي ذنوبي زما د ګناهو انه لا يغفر ذنوب احدا غيرك. ستا ما چې بل څوک هیڅ څوک غیرک ما چې ولا تاسو هیڅ څوک بخښ د ګناهو نس کولای. دا دعای وکوله وی خندل بیا ما ته وکتل ثم التفت الي فضحك ما ته وکتل نو وی خندل ما ورته يا امير المؤمنين استغفار رب تواي والتفاتك الي او غوري ما ته خاندي مات. حضرت علي رضي الله عنه ورتول چې دا رنګ زد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ملګری وم دغه ځای ته چرالمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه دعا وک اللهم اغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب احدا غيرك. وبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وکتل او یې خندل ما ورته یا رسول الله مغفرت رب غواړي خان دې ما ته وای درته ویل چې ضحكت لضحك ربي ما د الله په خندا باندې وخندل. الله جل جلاله ته ډیر داغه د خپل تعجب څخه وخندل چې بنده په دې اقرار وکي چې یا رب څخه سیوا بل څوک بخښه د ګناهونو نس کولای. نو د بنده پر صدق د بنده پر د پاک نیت د بنده پر د اخلاص باندې الله ته خندا ورله ان الله ته ډیر خوند ورکوي. دا څومره عظیمه غټه خبره ده چې یا رب ما ته بخښه وکړه بخښونکی له تا څخه سیوا بل څوک نشته. نو په دغه واجب باندې مې وخندل. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره نهایي محبت مینه په کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل کړی و هغه به دې کاوه. ګوره دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اسمان ته کتلی دي استغفار ویلی دي بیا کتلی دي حضرت علي صاحب. حضرت علي صاحب بیا پر دغه ځای باندې اسمان ته وکتل استغفار وغوښتي او بیا یې وخندل بیا یې وا صحابي ته وکتل. دې ته وایي محبت. صحابه کرام دی نه ولکه زموږ دو زماني علماء نن ګوټه نه تړي وای دا سنت نه ده. د مصر علماء ژر اخري وای دا سنت نه ده. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سنتيات ټول اقوال افعال عادات او په زړه کې ځای ور کړی و. داسې نه و بې غوره لکه د زماني انسانان. حیات صحابه جلد دریم اصحاحي وصلاته سلویش مطب الاستغفار. الله جل جلاله دې مستوفق د ډېر مخ استغفار راکړي چې استغفار ووایو د مسلمانانو لپاره او خاص ځان لپاره. استغفر الله استغفر الله ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.